أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ہر انسان په دنیا کې په پریشانو مسائلو کې گیر دی او هر انسان د دې سوچ کې پروت ته ک دعا کوي نو وي خدای پریشانی قبل تم وي نو یا الله پریشانی مې ده چاته د مال پریشانی ده چا سره نشته پریشان دی چا سره شته پریشان دی د چا بچی نشته پریشان دی او د چا بچی شته پاغه کې پریشان دی د چا زمکا کور نشته پریشان دی او د چا زمکا دا کور دی هغه کې پریشان دی. دا ولې دا خلق پریشانه کې پراته دي او ټول جون په دې پریشانه کې تیر شو سار نه ماخام ماسختنه پورې دغه پریشانی او بیا چې د شپې ودشي نو په ګولو د کېږي وی خوب نه راځي. دا د دې او سو وجې دي زمارو نو نن د تزه یو سلور سيزونه خیم او واجب هم درته خیم او د هغه علاج بم درته خیم سلور سيزونه کدا سلور کارا مونږ تاسو کړل نو ان شاء الله چې اس قسمه پریشانی به مونږ او تاسو ته نه به د مال پریشانی وي نه به د بچو وي نه به د ښځې وي نه به د مور او پلار وي نه به د ګاونډي وي نه به د مرض وي او نه به بل تکلیف وي. ازمایش کرام شي بیماری او تکلیف خود ته به هغې کې مطمئن خوشحاله به فریادونه به نه کوي. لومبې دا دی چې موږ سهار وختي پاسو نو هر انسان د ګناه په سوچ کې پاسي دا الله د رضا سوچ اسو کم نه کوي. که یو دکاندار دی دی کې خمشته ګورې ټول نه یادو یو دکاندار دی هغه چې سهار وختي پاسي نو په دې سوچ پاسي چې نن به زه څونه پیسې وګټم او د بل مسلمان جیب به زه څنګه ووام زه به څنګه دا دویم نمبر او دریم نمبر سیز د ایک نمبر په سیز خرڅ کم دا ګډي والا شی به زه د سوچه سوتره په شي څنګه خرڅ کم دا شی به زه کمزور په خسین خرڅ کم دا دوکاو ټګي چې زه په دې سودا کې کوم د دې انسان نه به څنګه پټه کم چې دې په پی نشي او زه خرڅ کم او زبدا خراب مال د خسر سنگ یو ځای کم چې دا وباسم او پیسې څنګه وګټم دی به څنګه خدای خوشاله کی ته چې د خدای بنده خپکه او د خدای د بنده جیب به او د الله بنده ذلیله کې او رسوا کې نو الله به تاسو خوشاله کی. ور لک سوچ او عقل او فکر پکار دی. یو زمیدار دی چې سار وختي پټی ته ځي دی پدې سوچ دی چې زنن وختي لاړ شم او بخور کوم چې پردې او بز څنګه وما او کده یوې کوي دی پدې سوچي چې سوکني چې دا یوې دی پردې پولی ته یادا سسکور عالم کم او دا پردې پوله دغه غوندې اتراشم او کدی سامان خرڅي سبزی خرڅي او دې ګوتې ډکای نو دې کې دې فصل ته ګوري په دې سوچ کې چې په دې مټرو کې خو پاخم شتا او دې کې خو وړه دانم شتا چې دا به څنګه په خریټو باسم دا ګوتې به څنګه وړه کم چې شی پکې لګ راځي او دې پړې را څنګه خرڅا کم دا ټماټر څخه به څنګه وباسم دا څخه بلاندې کم دی هغه له سوچونه کوي او فکرونه کوي په سوچ او فکر کې پروت دی. باغ والام په دې سوچ او فکر کې پروت دی چې دا خراب سه دا خراب سیو
بس بندې کا لکه خیر بندې کوم چې دا خرابه میوه به په دې خد څنګه وباسم دا سوچ چې زمونږ استادو دی چې د بل جیب څنګه وو یو ډاکټر چې وسار کلینیک تا په دې سوچ کې دی چې یو مریض مال راغی د جیب بزب څنګه وام دته به ایکس رے ضرورت نه او زبو ته لیکم ایکس رے والا سره به زما خبرې کې نیمه استو نیمه زما الټرا ساوند به ضرورت نه او زبه وته لیکم هغه سره به زما خبرې چې 100 روپے په پکې مال راکې د لیبارټری ضرورت بنیو زبه وته لیکم هغه سره به زما خبرې چې مال به 200 روپے راکې د مریض او بیا چې کم دارو د خ کمپنی په 1.5 او 200 روپے کېږي زبو ته هغه 500 روپو لیکم دا 600 بلیکم چې ما تل فائدہ ملو شي دا سوچ دې یو انجینیر چې سار پاسي هم په دې سوچ کې چې دا سکول خو ټیکدار غشته دي څونه کمیشن بتایلم خراب سیخ دیو لګئی کمزوري دیو لګئی لګ سیمټ دیو لګئی خو چې ما پیسې پکې راوځي دا سیز دې د مارونو چې مونږه پریشانو کې چولې مال ډیر ګټي خو چاته د زوی پریشانی ده چاته د خځې پریشانی ده چاته د مور او پلار پریشانی ده چاته د گاونډي پریشانی ده او کدا پریشانه اسم نه د قبر پریشانی پړو چته تل نه ده د آخرت پریشانی پړو چته تل نه ده بس کوم دا دومره پیسې چې مونږ ګټو په حرامه ګټو دا زمونږ د خو معمولی شی دی دا لوی خلق دا صدران او دا وزیر زمان او دا وزیران او دا غټ سرمایه‌داران چې ګټي واه واه دې پسل او په 200 کې ګټي هغه څه کوي هغه غون میل د چینو والی وی دا چینی زما شودا باندې خرڅه په بلچا بل مالدار دی هغه بل غون میل والی د چینو وی دا په بلچا نه خرڅه دا زما شو په دې باندې ټول سرمایه‌دار یو ځای شي او خپل منځ کې تقسیمو کې او چې په مارکیټ کې څومره چینی وي هغه غون په خپل والی بیا خوندې کې نه خرڅو ریټ اوخیږي د سلونه 200 تا او 200 نه 300 تا او بیا ټک چې هغه خرڅ کی نو خلکو باندې سلور پوشه په 300 خرڅيږي دا پیسې چا لګټي دا خدای خود اربونو مالک دی دی خود کرونو مالک دی دا خدای نه مالک پتاو لګی دا یو سوچ ذهن لراغي چې دا خلق اسې ځان ته مسلمانان وای چې موږ مسلمانان یو خو چې د مسلمانې کم سوچ ته او د الله د وینا پابندي د ناغه په مونږ کې نشته بیا چې پیسې په کومه طریقه وګټم او څومره ډېر وګټم نو بس علاج یې څه دي زمارو علاج دا چې سار وختي اوځي نو دا سوچ کوا چې زنن ارسمره کار کوم ارسمره نو زبد الله د رضا کار کوم چې الله زمانه خوشاله خډيره پیسې وګټه د پیسې ګټل تعالی من نه دی دیوې کارخانه په دې دوه لگاوه د دوه په دې درو لگاوه د درو په دې سلورو لگاوه په نیت داو کا سار چې دې پټیتا ته سوچو کا وې دې پټیتا زم الله دا فصل کرم دې د پاره چې مال غنم پیدا شي مال جوار پیدا شي دا فصل ز په خپل او د خځه او د بچو خېټه او پالم او خدای ډېرې پکې راکا چې عمره حجونم پکې وکم او الله نورم پکې ډېرې راکا چې ځان له پکې او کورم جوړ کم یو موټرم پکې جوړ کم او الله ستانوم بم پکې یادوم ګناه به پکې نه کوم الله ګناه به پکې نه کوم حرام به پکې نه کوم پروردگار تابه پکې یادو مستانوم به پکې یادو تګي به نه کوم دوکا به نه کوم زماره قسم یې درته ګوره حقیقت و چې څوک نه کوي تګي دا غي شي د نورو نه زیات خرڅيږي او ګرانم خرڅيږي ګزه تجربه وکړه دا تاسو په ګړو کې رنگ کاټونه اچوي مارکیټ ته وړاندې نو حرام مو ګټله او که یو قوم ته ما تک دا پته ولګي چې پلان کې سړی ګوړه خرڅي او بیرنګ کاټه سوچا ګوړه خرڅي نو زه خار کې سو کوم چې علم زبم چې الکه په 3060 دا مالې په 3.5 راکه هم مالې پاکره خلک سوچا شیخ وای ته لاړ شه مارکیټ ته او چای والا ته و چې ورو مال سوچا چای راکا اعلی پسو کېلو دا په 1500 مال پشپک سورا کا مال سوچا راکا پیدی په 150 روپے کېلو در نزاخلم مال سوچا پې راکا رښتیا وای په سوچا خلک پیسې ورکړي کنه نو کارولې پاک نه کوي
الله ولې نه خوشاله وي؟ یو علاج دا شو چې هر سړی چې ساروزی پړه کې دا سوچو کې چې زنن څومره کارونه کوم څومره دې کې وزه د الله د رضا کوم، بس چې الله په خوشاله شي. ته ګوره تماشا کوه په هغه لږه کې به تا ته خدای پاک خیر او برکت پیدا کوي. یو موس غریب سړی او غریب او هغه د کور کې کار روزګار به نه کو چې کور ته براغی نو ښځې به ورته وایي ته کار روزګار نه کې ښځې بس زما مزدوري دیاړي نه کېږي نو زه څه وکړم؟ کار روزګار ته ډډې نه لګي. نیک سړی مونځ به یې کوو، دس به یې کوو، سوچه کار به یې کوو. په سوچه کار والا څوک کارونه هم نه کوي. دا یو غم دی چې پاک کار کې. نن راځه که نه د تیلو پمپ کې د نوکر کوم، خو تیلو پمپ والا ته وایي زه به سوچه کار کوم، زه به غلط کار نه کوم. ګیج به هم پوری او هغوی زمړه خپل کار کوه. ځانه دې مولا جوړ کړی دی، مولا مې نه دی پکار. مالا هغه سړی پکار دی چې ماله پاو کم خرڅوي او ګیج د نوکران چې دا کم نوکران د خانانو له او د کارخانه‌دانو له شی خرڅوي هغې ته پته یي که نه یي پته چې دا شی خراب دی او بیا هم خرڅوي. دا خو لوی غم جوړ دی. یو لاندې افسر هغه د غټ افسر دپاره پیسه پیدا کړي چې د غټ افسر له پیسه پیدا کړم، زما به هم پکې وشي او د هغه به هم پکې وشي. نو ظالمه د بل دپاره د الله خیرت خراب کړ. ټول څوک ځان له خرابوي او څوک د بل دپاره خیرت خرابوي. نو ښه سړی نو کار روزګار به نو کله په ښځې او بچیو ناره تېرېدلې نو یو ځل یې خوب ولید. نو چا ورته وی ورشه هلکه د پلانکي ځای کې یو تیږه پرته او د هغه تیږې لاندې 100 اشرفۍ پرتې دي راواله. دا سړی ورته په دې خوب کې وایي چې د الله د طرف نه پکې برکت یو که پکې نه وي، نه برکت پکې نشته. وی نه مې دي پکار. سهار چې پاڅېد ښځې ته ویې ښځې ما ته خو بېګا په خوب کې چې وایي چې یو تیږې راته وخو چې د هغې لاندې 100 اشرفۍ پرتې دي راواله. نو ما ورته وی چې برکت پکې شته که نه؟ نو وی چې برکت پکې نشته. مې نه راغله. ښځه ورته وی خدای دې بیخ بنیاد وباسه، مونږ دیوزه مونږ نار یو، ښځه مونږ بچي دې هم نار دی، ته په برکتونو پسې ګرځې. ورشه راوړه نیک بخته چې څه پې والو. وی ښځې چې برکت پکې نه راغله. چې بله شپه شوه نو بیا خوب ولیده. نو ورته په خوب کې څوک وی هلته یو تیږه پرته ده او د هغې تیږې لاندې 10 روپۍ اشرفۍ پرتې دي راواله. دی ورته وی برکت پکې شته که نشته؟ وی یاره برکت خو پکې نشته. وی نه مې دي پکار. ښځې ته وی ښځې وی بېګا خو مې یو تیږه ولیده په خوب کې چا راته وښوله چې 10 اشرفۍ لاندې پرتې دي او راواله. نو ما ورته وی چې برکت پکې شته که نه؟ وی نشته. مې نالم. ښځې ورته وی مونږ دې وخېجه د 100 نه خو 10 لرالې د 10 روپۍ له ګورې شی روان دی. ورشه بیخ دیو ده مونږ دې وخېجه کار دې نشته او بچیم نار دی او زه م نار یم راواله دا 10 روپۍ څه خو به یاره ښځې چې برکت پکې نشته نه یې راله. هغه هوښیار و چې برکت نه څه به کېږي. زه به اوس دا 100 روپۍ روانم، دلته به ته ناجوړه شي په هغې به ولګي، دلته به بچې ناجوړه شي په هغې به ولګي، دلته به مقدمه جوړه شي اسپتال به را شي. څه کوم په داسې پیسو. بله شپې خوب ښځې ته چا بیا په خوب ولیده وی پلانکي ځای کې یو تیږه ده ورشه د هغې لاندې 1 اشرفۍ پرته ده او راواله. دې ورته وی برکت پکې شته که نه؟ وی او شته پکې. سهار چې را پاڅېد ښځې ته یې وی وی ښځې وی ما ته خو یو تیږه وښوله بېګا په خوب کې چې د هغې لاندې اشرفۍ پرته ده او برکت پکې دی. د مړه وی خپل کار کوه. 100 دې نه راغېشتې، 10 دې نه راغېشتې، روپۍ پسې ګرځې. دا برکتونو پسې ګرځ رالی او که نه رالی خدای دې بیخ وباسه. هغه دې لاړ نو ده هغه کاڼي اوچت کړ نو 1 اشرفۍ پرته وه. هغې راواغېسته. چې راویغېسته اشرفۍ ډېر شو نو ده وی چې یاره څه به کور ته ځم او په دې به ټیپر او بینګلی او ساګ او اوړه موړه رالم. راشه په دې یو شی واله چې نن خو بچي په بر خېټه خوراک وکړي که نه. نو لاړ د دریاب غاړې نه او یو مضبوط کب یې واغېست، ښه مضبوط غټ کب او را پوګې کړ چې دا کب به نن وریتوم چې نن مې ښځه بچي په بر بیټه کب وخوري خوراک وخوري. چې کور ته یې سینګراوړه وی ښځې وی کب مې پې واغېست. سړی یې بیخ دیوزه پس ته به دې وړاغېشتې و
پس باندې سالوګان ټیپر مې پر هغه زمانہ کې چې سبزی وا باندې غشتي نو یو کب به بس خزه خبره بنه کې نن په بر بیت دا یو شی خو کب چې کله پاکو پکور کې وی سیره نو پاغه کب کې یو ملغلر راووت وای دریاب کې دنه ملغلری یو ملغلر قیمتي پکې راووتا غیر اوچتا او چې څنګه راوچتا کړه او بازار ته یونا ودا یو دکاندار ته ودا خرصوم هغه چوکتا وې دې قیمت ما سره نشته دا وکم دې خرڅيږي دا خو مړ دا باړې دکانونه دي التور چې غټ مارکیټ کې لوی سراب ته غلې یو سره دې پیسې غسره دي چې غلې څنګه یو چوکتا وکا کاجر دې پیسې ما سره نشته د دې قیمت دومره دي چې دا موږ سره دې بازار کې نه پوره کیږي دا چې کم صدر کې مثلا لوی مارکیټ ته او غټ سراپان ناسي اغیله یوسا التلار او بلا په لکونو زرګونو اشرفه او درهم پیوشو او کورته راوړل خدای ته او دې دې برکت ورسره خبره شو چې د الله د رضا د پاره د کم کار وکړو نو چې لګم او غټنو برکت په پکې او چې د خدای د رضا د پاره نه او د الله خلاف د کم کار وکړو نو ډېری به مال بډيري دولت بډيري خو برکت به بالکل نو اوس شیطان دې چې ته پریدي شیطانی برکت بخپل کار کوي شیطان مثال دا غخزه دی او ای برکت بخپل کار کوي خو چې شیر ډیری ها نو شیر ډیر دی او دلته تغم پیښ شو او بیا چې ډاکټر لاله ناغوي 10 لک روپے بده لګي اوس بس کې زه حیران پدې چې موږ ډاکټر په خله باندې 10 لک روپے لګاو موږ د انجینیر په خله چې هغه وي دا کور به جوړیږي او په دې بشپېته لک روپے لګي داغه په خله شپېته لک روپے لګاو او د خدای او د رسول په خله 10 روپے نه لګاو چې خدای او رسول الله ته وایي چې په دې سلويخ روپو کې 1 روپے ورکا په دې 1 لک روپو کې په غون کال کې 2.5 زره ورکا او زید له زیات درکوم نو دا خدای او رسول په خبره باندې موږ نه لګو پیسې او انجینیر وایي دا کور دی او د تپ شل سالويخ لکا بل انجینیر راغ نه نه وې دا چې کوم اسټیمیټ جوړ کې دا کمزور دی تبا بر تر برجه کرکشي دا بشپېته لک روپے یو وې سلور 130 ښه بل وې نه نه دی کې بشپک 130 چا ګوره یو وې سیمټ دومره واچو بل وې نه زیات واچو داغه چې څوک د تزیات دی داغه منه خډېره پیسې په لګي او چې خدای درته وې نه لګي رسول درته وې نه لګي بچی درته وې مونږ له دا شعر اور نه خوشاله خدا دته وې دا شعر اور خوشاله دوست درته وې دا شعر کا خوشاله او الله او رسول نه خوشاله په دې خبره پوه شئ نو د خدای طرف نه ما دا سره مدد د کم نه راشي لومبه کار بسکو رسول الله مبارک ته الله پاک فرمایي د سورته انعام آیت قل او آیا اے محبوب د خلق ته ان صلاتي چې زما مز ونسکی او زما بدنی عبادت قربانی وغیرہ بدنی عبادت ان صلاتي زما بدنی عبادت ونسکی زما مالی عبادت ومحیاي او زما زندگی او جن ومماتي او زما مرگ لله رب العالمین دا اغه الله د پاره د چې هغه د ټول مخلوق رب دی د چې مونږ کوم مونږ به الله لکم چې الله خوشاله شي ځکه بدنی عبادت کوم روزي نسم دا به الله د پاره نسم چې رب العالمین خوشاله شي د چې څومره بدنی عبادتونه کوم دا به الله لکم چې الله خوشاله شي ونسکی او چې څومره علالکم ذبحکم دې د پاره باندې کوم چې بچی می غوخه وخوري د بچا د پاره کوم الله د پاره کله قربانی کوم زم چې الله خوشاله شي دا به مقصدی که زما زوی شي او ز عقیقم کومه دانیت بنی چې خیرات کوم مړه ہے خزه به مخری بچی به مخری غوخه به خورو نیت بدی چې الله خوشاله شي ځکه حج کوم دا بنوي ما چې لکه خلک به وي چې پلان کې حج وکاو او اجي شو عمره کومه الکه خلک وي د خود به عمره وکړو درې عمره او ډېرې عمره کړې دې د پاره کوم چې زما رب او الله زمانه خوشاله شي ځکه صدقه ورکوم دانیت بمینی چې خلک وي چې پلان کې خوري سخی دی او بلا صدقه ورکړه زما مقصد بسی چې الله خوشاله شي ومحیایا او زما د جون ټول کارونه هم د الله د پاره
اسې که ته دکان ته دی او سودا خرڅې او پټي ته دی او نیت دې دا وکړه چې زما د ښځو نفقه پیدا شي نو ثواب ونه شو ثواب شو کنه رسول الله صلی الله علیه وسلم خو فرمایي چې که یو شی بازار کې دی واغشته او کور ته وړې او نیت ته دا وکړه چې زما ښځه او زما بچي دا خوراک اخري او عبادت پې وکړي نو ثواب دی وشو رسول الله مبارک قدام فرمایي چې یو نوړی دی راواغشته او ښځې له دې خوله کې ومنډله نوړی دی راواغشته او ښځې له دې خوله کې د محبت په بنیاد ومنډله دا نه چې د ښځې لاسونه شل دي نه په خپلو چتولی شي خو تا د دې ښځې د خوشحالولو دپاره چې پیغمبر وایي دا ښځه خوشحاله کا یو نوړی دی واغېسته او ښځې له دې خوله کې ومنډه قسم په خدای په دې الله خوشحالېږي د خدای دپاره یو کار کوه الله خوشحاله کا نو د خوشحالۍ کنجانې بیا چا سره دي الله سره تا به خدای چېرته خفه کړي حضرت سعد رضی الله عنه په لاره باندې روانو د رسول الله مبارک وسره ستړي مشي وکړل نو چې په خیراله وسره وکړو نو د هغه د الله سخت دي ده کې غوټې وي غوټې اجه څوک کار کوي چاري سسکوروي په دې لاسونو کې غوټې وي نو رسول الله مبارک ورته فرمایي وې سعد دا سدي او ورته سوي وې دا الله رسول بچوله په رزق ګټم مثلا زبا دا ویم چاری پر راکاغم سسکور په وام رمبي باندې په ګوډ کوم وې دا الله رسول بچوله نفقه او رزق ګټم ځکه مې دا الله سخت یو غوټي دي قسم دې حضور پاک دا غلا سره واغشتل اوچت کړل او کول کړل ورته وې دا الله سونه بجنت ته دي نو کاوه کړه نه تجارت بیبی له نفقه او ګټه بچوله او ګټه نیت دا وکړه چې ته دا وې چې راز زما او دا دویم نمبر به په 1 نمبر سین خرصوم دا ردی به په بلکې څنګه او باسم دا نیت مکه وکړه نیت دا وکړه چې دا الله خوشالم خوشي خرصوم دا خراب په خراب قیمت خرصوم جدا کدا خو خراب وې دا خدا قیمت او دا خراب دا قیمت ښکارا کا گاکته شي 2 نمبر شي مخرصو 1 نمبر شي خرصوا قسم په خدای ردی تنگین او د 400 دینه به خلک په خور ته هغه مسلمان لدی چې هغه خوشي خرڅي خراب شي ولا چې ما ته پته ولګي چې پلان کې خشي خرڅي ز 10 روپیا زیات علم خو خشي اخلم خراب ولې اخلم د یو جبه مسلمان شکل د دو جبه مسلمان ولې جوړيږي د یو جبه مسلمان شه ته وګوره کستا جون د سکون او د اطمینان او د خوشاله نشو راشه ما په مخلاړو هر سال چې پټی ته دی نیت داو کا خزم دې رزق اخري بچي مې اخري دا نیت مو کمنه و چې ځان یو خکور پکې جوړ کړ دا نیت مو کا په دکان کې په سودا کې چې دی دا ټول نیتونه پکې وکا حج پکې وکم عمره پکې وکم جمعات لور کم بچول ودور وکم خذل جامع والم ډوډۍ ولا راولم بچول خکورونه جوړ کم الله تعالی په خوشاله چې بچي زما خوشاله عبادت وکي دا نیت وکم ومغه کار کې خو نیت خو کړ الله د پاره وکړ ته ګوره چې خدای پاک ته خوشالي کنه ته ګوره چې تعالی خدای په دې کار کې برکت اچي یو کنه چې نو موږ ومغه کار کو نیت په شیطان کو شیطان به خوشاله او خدای به نه خوشاله لومبه علاج څه شو سار وخت چې څوک زمیداري لري که دکانداري لري او که ډاکټر سیفزی کلینک تا نیت دیدو کی چې دا کم الک مال راضی او کشر دی دا سه علاج بکوم لکه د خپل بچی چې کو او دا کم الک کې زما امزول دی او مال راغې دا سه علاج بکوم لکه خپل رور لچې کوم او چې دا کم مشر مال راغې دا سه علاج بکوم لکه خپل ترو خپل پلار لچې کوم بس تا نیتو کا تو ګوره چې په دې رزق کې خدای پاک ستا برکت اچي او کنه اچي چې ته پکې خوشاليږي او کته پکې نه خوشاليږي انجینئر صاحب تم دانیتوں کا وې دا سکول چې جوړيږي او هسپتال چې جوړيږي دا نیت کوم چې دا سے جوړ شي لکه د ما خپل کور چې جوړيږي دا شتمل په بار ملکونو کې شته دلته نشتا ماته یو سړی بلوزم خبر او کړ یو ملک یادو ماته اټلی ریشا اټلی کې ماته یاره مولوی صاحب ارسه سوچ دي خو ارمان دا چې ایمان پکې نشته دروغ نه وای دوکه نه کوي شیخ خرسی 1 نمبر خرسی جنگ د سره نه کوي جګړه د سره نه کوي په لشل کاله کې پاغي کې چې تاسو پورې مونږ جګړه صحیح نکړه د مشر احترام کوي د کشر خیال ساتي چا سره ظلم زیاتې نه کوي ما یې بس شیطان دا غینه اصل ترانسفارمر رانی ولې د جګړې ته ایمان وای
بس هغه ته ختم کړي باقی خو چې ارسو عمل کې نو ثواب په نه ملایوي چې ایمان ورسره ني زمون قران دغه خلکو خپل کړي دي زمون دین دغه خلکو خپل کړي دي امون پرې خېده دا ولی موږ دا ظلم کوو نو دنه پس ما بیان چې څوک اوره دا یو فارمولا سار چوزه کې خیر ان شاء الله هر سړی چې کار لوزي که دکان لذي که زمینداري لذي که نوکرې لذي هر څوک چې کار لذي دا به مهرباني کوي یو 2 رکعات نفل وکړي 2 رکعات 2 منټه په مړه لګي نو 2 منټه څه شي 2 رکعات نفل وکړي او بیا به الله تعالی سوچت کې چې الله زه دې رزق پسې وته ځانلم ګټم خزي بچولم ګټم ډېر غواړم دنه خدایا حلال او برکتي اقدن غواړم چې ته په خوشاليږي بس ته ګوروس ما څوتن چې راځي ما خام بیا ما ته وای چې بیا په دله خدای پکې برکت چي او کنه چي لګي به خصوصي به وطني لګا ډوډۍ به خصوصي به وطني محفوظ به خوشاله به تبم خوشاله بچي به دم خوشاله سکون به اطمینان به دا یو شی دویمه فارموله د تسخین دویمه دا چې ته دکان کې ناشته پلار روانه موټر کې روانه او د پټي په پوله روانه نو یو ټکی وای لا حول ولا قوه الا بالله څنګه وای الا بالله دا وای او رښتیا د سار یو ټکی رانه ير شو سار چې دا 2 رکعات وکړل د دې نه پس بسل کراته خیر دې کداغه وخت نه رستم ویل شي او مخکې ویل شي سلورمه کلمه به لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير کسو کې وګدا ویل شي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وکدا وګدا نشي ویلې لا مختصر وایا ما سره وایا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سل پیری بوي 2 رکعات نفل او دا سل پیری بس اوس به خدای د شیطان نه بچ کی اوس بر توجه نه کېته که خیر دا عمل پیو کې پته برته ولګي ټول ورځ بر نه کېته توجه وي او چې دا اماره ته چې دا الله د پاره نیت دا به خدای درست کی او دکان کې سودا خرڅینو التم د خدای پاک نه غلا رخی چې دا خشه خرڅ کا او ته ګوره گاک پدیم ډیری او د زمکه مدن بدیم ډیری او زمکه کې به پیداوار ډیری خوشاله بمه دا یو فارموله دویم سری دویم بدروازه لا حول ولا قوه الا بالله څونه خپل معنی ده ډیر غټه معنی ده رسول الله مبارک فرمایي چې سو کوئی لا حول ولا قوه الا بالله دا او یو بیمارو علاج ده دسو او پټولو کې راکوټي بیماری ټینشن ده ټینشن هم ټولو کې راکوټي ټینشن خو دا ټولو نه خطرناک بیماری ده لا حول ډېر معنی لري لا حول یا خدایا د شیطان نخلاصي نشتا مگر ستا په توفیق د تاوان نه بچ کېدل نشته په دې دکان او په دې ځمکه کې نشته الا مگر د دې نو مې ته بچ کې د بیمارۍ نه بچ کېدل نشته مگر ته به مې بچ کې د تکلیف او د ټینشن او پریشانۍ نه د بچو د خزې د غم نه د بیمارۍ نه د وسوسې د شیطان نه بچ کېدل نشته مگر پته ته به مې بچ کې ولا قوت قوت عبادت متعلق طاقت د کار طاقت د وجود طاقت د مال طاقت دا ټول دا خدای نشته مگر دا د چا د طرف نه دی د الله تعالی کول معنی ده چې څومره تک خلاصه به ویم چې څومره د مال د بدن د وجود تکلیف دی خدای دا غینه ما بل څوک نشي خلاصوله او چې څومره طاقتونه دي زما د بچو د مال د عبادت د ارث دا ټول بستا په توفیقی پروردگار 1500 پیره بدا شواروس کې وای یو 15 منټه په لګي نو 15 منټه باندې چې ستا دنیا هم خکېږي او آخرت خکېږي نو ته نه څونه به وایو که خیر ان شاء الله زلزلنا امینه چې دا مخ دی وا 1500 کارته تبا 1500 کارته او خزه ته دی وا چې هغه 1500 کارته ها
نو غیر نه نو ظالم خشیره تخیم کړ فائدہ ده پکې ان شاء الله خو نن د ته فائدہ خیم ان شاء الله ها نو سو شو وای سشي لا حول ولا قوه الا بالله كالعلي العظيم وسروای لا خدا ها اوس چې کله ما خام مسخوتن کور تراشه او د مسخوتن منظم وکړو نو په دې ورځ کې به خامخا زمونږ ګناهونه شي زرها وایو خو ګناه بشي لازمن به ګناه شي کمی زیاتې د نظر ګناه د لاس د جبې ګناه نو استغفار به وایي استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه او کوي چې مختصر دا نه یادېږي نو یادېږي مولا صاحب نه زده استغفار یو ټکی دروازه زده کوي او که بیا نه یادېږي نو دا سم ویلې شي چې استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه او کوي چې دام ګران دی نو دا سوای استغفر الله استغفر الله استغفر الله دام ورشي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي دا بسونه وای دا یو سل کرتا وای 313 کوي خوري راخره خو خیر سل پیری دا بوای که خیر ان شاء الله وای وګوره که دروازه نه سغلته شي او کوم ګناهونه شي او څه رواني شي الله به معاف کړي درته او بیا چې کوم وخت او د کېږي نو دوه کار وکړو یو بدا کو چې یو سل پیری به درود شریف وایو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دا بهتر درود دی دا اللهم بارك دویم درود دی دا لومبی درود وکدا د تګرانی مختصر وای اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد یا داسم ویلی شي وصلى الله على النبي الأمي وصلى الله على النبي الأمي وصلى الله على النبي الأمي سل پیره وای به ان شاء الله کړه او چې کله او د کېږي بیا نو د کېدو وخت کې بس دا خوستا پورا سیستم دا خوستا د پاره یو پیکیج ما تیار کړ دا خه پیکیج دستا د پاره د دنیا د پریشانونو د تکلیفونو بیمارو مصیبتونو نه بده خدای ساتي او پرزق او پمال اولاد کې بده خدای برکت مګ دی او ټینشن نه بخلاص شي سوچ ولکا سلور سيزونه شستا په پیکیج کې سو دا نن د سره د مدرسې سبق ورزوتو نن د ترجمه په زور تقریر نه کو د مدرسې سبق د تزوتو سحر کې 2 رکعات نفل نیت دا چې الله نن سکم تا د پاره کوم او سلورم کلمه سل کرتا 1500 کرتا لا حول ولا قوه الا بالله او ما خام سل کرتا استغفار او سل کرتا درود شریف ها اوس ته کله ود کېږي نو دا ود کېدو نه مخکې به رسول الله مبارک دا سلور سورتونه وي قل یا ایها الکافرون قل هو الله احد او قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس دا به واغشتل پلاسونو به چوف کړل پټول وجود به راخ کړ الکه دا خو یاد کې کړ قل یا ایها الکافرون دا یاد کې استادان نه یاد کې قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس بل یو چل بل دا یو شیخ خیر خاص اندته شیخ یو ذل رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایا وی هر منځ پسې لس کرتا سبحان الله لس کرتا الحمدلله لس کرتا الله اکبر مونږ تاسو ته درې دې شایو کړه ا درې دې چې خوري خبره شو درې دې کزا نو چې درې دې کرتا شو نو مجموعه سل شو نو پینځو منځونو پسې شو 1500 پینځو منځونو پسې شو 1500 او بیا چې او د کېږي او سل کرته وې شو 600 نو 600 چې په لاسو کې ضرب ورکې سو دي جوړيږي 600
نو تاسو کې به داسې څوک وي چې د ورځې 6,000 ګناهونه کړي؟ نه، دا د 6,000 ګناهونو کفاره شو. 6,000 لاړ. او حضور پاک کم خولی دی اسه فرمائی وی هر مانزه پس 10 کرتا سبحان الله، 10 کرتا الحمدلله، 10 کرتا الله اکبر، نو سو شو 13. او د اود کېدو په وخت کې 100 کرتا سو شو 130. نه 13 خو یو مانزه پسې شو، نو 5 منځونو پر سو شو 1500. نه 150. 13 په یو پسې شو نو 150. یو نیم سل په 5 منځونو پسې شو، یو نیم سل. او چې اود کېږي سل به وې نو 2.5 شو کنه، نو په لاسو کې ضرب ورکا. دا رسول الله مبارک فرمایي نو 2.5 شو. نو د 2.5 نه کې به تعالی خدای درکې. نو دا څه څوک په چې دروازه به 2.5 ګناه کړي، 2.5 خو څوک نشي کولی. د 2.5 ګناهونو صابون خدا شو. مانزه پسې بس کوس کلس 10 کرتا وای ام په حدیث کې شتا، کدری دې کرتا وای الله اکبر سلور دې کرتا ام په حدیث کې شتا. دا بوای که خیر ان شاء الله. او چې ودکېږي سو کرتا وای سل کرتا، دری دې کرتا سبحان الله، دری دې کرتا الحمدلله، او سلور دې کرتا الله اکبر. دا بوای ان شاء الله. دا چې دی اوه 6,000 ګناهونو د پاره صابون شو. څو د پاره 6,000 ګناهونو، نو 6,000 څوک کولی شي؟ دا د غیر پر صابون شو. په دې باندې به خدای 6,000 ګناهونه ختم کړي. نو دا ملته نن سلور هغه سيزونه دي سلور. او د اود کېدو په وخت کې 4 قل سورتونه، آیت الکرسی څه چي دي؟ آیت الکرسی دې وی الله به ټول شپه شیطانانو او د پیریانو او د مصیبتونو نو ساتي. او د استغفار حسن بصری رحمت الله علیه ډېر لوی عالم د دین تیر شوی دی، ډېر لوی محدث مو، ډېر نیک سړی صوفي مو. یو سړی ولراغ ډېر زیات ګناهګار ورخه په استغفار وای. بل سړی ولراغ وی بچی مې نشتا و استغفار وای. بل سړی ولراغ وی غریب ما مال مې نشتا و استغفار وای. بل سړی ولراغ وی زمونږ په علاقه کې باران نه کېږي و استغفار وای. بل دې تاسو کو ویسے عزت اگر زم څوک مې قدر عزت نه کوي و استغفار وای. نو یو شاګرد ته بل سره مزدري کدا یو ټکی دې زده کړی او چې څوک په سر مې درد نو دا ګولې خوراغه په خواغه د سور کاغذ ګولې به وکنه په خوا به موږ دې بسونو کې تلو نو د 400 کې با سړی راو خطا سور کاغذ ګولې به د پر لاله خرڅوله. نو چې په بدن کې بسونه بیمارې به یاد کړې وی دا یو دا سر خوږیږي او سترګې خوږیږي او په خېټه دړي او زکامي او مړې خراب یو وګونو کې درد دا نو سور کاغذ ګولې به راوستا. نو چا شاګرد ته وی چې همدغه یو د سور کاغذ ګولې د سره ده او ار چاته خې بل سره زده دي کنه او تسوي. په قرآن شریف کې الله پدې هو وعده کړی فقلت استغفروا ربکم. د پیغمبر په جبه الله فرمایي انه کان غفارا، استغفار وایه خدای به دې وبخي ګناه به معاف کړي. یرسل السماء علیکم مدرارا، که باران نکیږي په شیبو باران به در باندې خدای پاک وکړي. ويمددكم باموال، مال نشتا مال بم خدای درکې دریش. وبنین، زامن نشتا زامن بم خدای درکې. ويجعل لكم جنات، باغونه به خدای درکې. وانهارا، دومره زمکه به خدای درکې چې نیرونه به پکې چریږي. مالکم لا ترجون لله وقارا، وی د خدای نه عزت ولې نه غواړي؟ مطلب دا چې استغفار وای عزت بم د خدای درکې. الله خوشاله شو کنه. استغفار سو چې ته استغفر الله، زبخنه غواړم خدایا. الکه چې څوک د چانه معافي غواړي نو ځان عجز او کمزوري ګڼي، او چې چانه غواړي غلوي ګڼي نو الله دې لوي وګڼو، ځان دې عجز او کمزوري وګڼي. استغفر الله الذي لا اله الا هو، دا الله نه علاوه بل ذات نشته دی. الحي جمع دې خدای همیشه جمع دې مرګ ولا ناراضي. القيوم، او دا د زمکه او د دریابونو د هوا او د اسمانونو برکت ارس نظام الله قائم کړی. واتوب الیه، خدای ته رجوع کوم.
معنی سونه خشتو سونه مزیدار نو زمارونو نن میرا تا د طالبانو سبق خو ما پرېګه د ټول عمر وته واقعات وایو او چې نن وته لګ د طالبانو سبق ویم چې د خپل مقتدیان او دوستان سنه سره عمل مو کی نو پریشانی بم ختم شي تاسو په دې عمل کوئ که خیر ان شاء الله پریشانی بم ختم شي ټینشن بم ختم شي مال کې برکت بم پیدا شي جون کې برکت بم پیدا شي بچو کې برکت بم پیدا شي ګنا نه بم خلاصې نیکو تبدیمینم زیاتې دا سار چې ته سل کرته سلورمه کلمه وې ته ګوره په دغه ورځ به نیکو تمینم زیاتې او یو بل علاج هم دی وسوسو د بیماری نه بم خلاصې ډېر خلکو در وسوسې بیماری ما ته دومره ټلیفونونه کېږي ډېر خلک غریبانان په وسوسو کې پراته دي سو کوئی دا وسوسه ده سو کوئی دا وسوسه ده دا شیطان انختی ور یو خبره تا کوم چاته چې شیطان وسوسه اچي کنا نو دی باغه ته توجه نه ور کوي خو دې خپکیږي نه ډېر خلک په دې پریشانه کې دی وای ما ته شیطان دا وسوسه اچي ایمان نه جوړ خلاص شو ما وینا چې کم کندر کې مالی غل اغینه غلا کوي او چې کم کندر کې کور کې مال ني داغه نه غل غلا نه کوي چې کم ځای مالی نو په هغه ځای غلم لکې نو ما چې وسوسه درته پریوزي نو زم شکر او باس الحمدلله وایا ته مسلمان نو شیطان ستاله پسې لګېدل د ایمان پروت نو ځکه دا شیطان وسوسه درته چې خرابې نو اعوذ بالله بوایخه اعوذ بالله او دا سل کرته چې سار دا ما سلوره کلمه درته ویلا او دا سل کرته و نو دا وسوسونه به خلاص د شیطان چې څومره وسوسې دي دا ټول وسوسونه به خلاص دا خود دلته کې یو طالب باباجي سره زمون په خوا دلته کې هغه واړه د جمعه ته کوټه وا او بار برنده وا موږ ما شومان واړو نو هغه سبا هغه ته بل شان وسوسه هغه چې به مونږ کو نو په مانځ کې به وي سبحانك اللهم سبحان 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 نو ټول ورځ په سبحان به تیر کړه او غریب با مخکنه ته شکیو عبد الله شاه ملک ته خدای په کوبه هغه خوشته به ولته بناستو هغه به ته استا خدای داسې داسې او که سبحان سبحان کې مونږ د منځن او وستو خدای دې تبا برباد او دلته به غریب اوس مې چې هغه طالب او قبل طالب دی جمعات کې دی راو دلته او دست او غسل لنه رښتیا او دست به دلته کو غسل لبه شیر پاو ته تو هغه سین کې به لمبل وی دا نور په پلیتی دي وی هغه پاکي دي دا وسوسه او ما په مکه مکرمه کې یو سړی ولید یو سړی بیت الله شریف تل ته مخامه خودلېږي بیت الله شریف ته نو الته ولال دی پنجابیو نو دا ګوته داسې بیت الله ته مخامه بونی وا او داسې کې ټیړه هو ټیړه هو ټیړه ټیړه هو ټیړه کوګ ولاړې وا داسې به وي دا ګوته به ګرځول یا خدای پاک مې دا غریب خلا پاکه مخته دي لاس می دونو چک مې ورکه مې سیدې هو الله اکبر وای دا وسوسه شیطان پری دینه سړو تا چې چاته یو شان او چاته بل شان نو علاج وشته نو که څوک پړې را وسوسه کې مبتلای لګ د ډاکټر صاحب لاله شي دا په وینه کې څه شي کم شي بنده دماغ کمزوري شي نو دا شیطان بیا حمله زیاتې کوي او دویم دا سلورمه کلمه دا غي علاج دی ښا یاد بشي خبره نن مې راته دا سيزونه اخل او د مانځنه پس آیت الکرسی ته ما مخ کې ویل دا چې رسول الله مبارک فرمایي چې څوک د مانځنه پس آیت کرسی وای نو د جنت په منځ کې دا یو مرګ دی بس په ساتیو خېږي یو سړی 15 پایه برناستو او ناګانه د پایه نه پریوتو چې څنګه مکه لاله سره ولګید مړ په خوب کې چولی دا وی الله را سره سوکړل وی نور خبر نیم خو پره چې جام دیوم 15 پایو مو چې زمکه لاله زمکه نه نیم تل نیغ جنت ته تلې دندرم پایینا نیغ جنت ته تلې نو چې آیت الکرسی او ساده نو دي نو نیغ بکم خوا دی جنت ته بده نو دا سو سيزونه مې رته نن او خل تاسو ته او چې څوک زما بیان اوري اغیته موما ټولو ته چې دا مهرباني کې په دې به خیر ان شاء الله عمل کوي په دې ډېر لږ وخت لګي او په دې عمل کوي نو تاسو ټول پریشانه او مصیبتونو تکلیفونه به لري او په مال اولاد ارث کې بر الله خدای برکتونه واچي دعا وکړه خدای موږ له دې نیک اعمالو توفیق راکړي الله موږ د هر قسم پریشانو
آفتونو مصیبتونو او د رنځونو نه خدای په امن او امان کې وساتي. یا الله د بچو د غمونو نه د مال د غمونو نه خدای موږ په امان کې وساتي. خدای د پریشانو نه مساتي. خدای دینم نصیب کې، خدای شریعت هم نصیب کې. الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک لاس د حوض کوثر وبم نصیب کې. یا الہ العالمین که چاته څه پریشانی د په خوشالو یا بدل کې الله چې څومره بیماران دي روغ صحتونه ورکې. او یا الله که څوک قرضداري قرضونه اخلاص کې. او یا الله که د چا رزق تنګي فراخ روزي ورکې. یا الله که د چا بچی نه خدای نارینه اولاد ورکې. کله چاوی او نارینه اولاد نه نارینه اولاد ورکې. الله موږ د حاسدینو د حسد نه ساتي، شریانو د شر نه ساتي، د بد نظر او د بد نظرونو نه ساتي. زمونږ په دې ملکزو کندي کې ابل اعظم د موږ د نوروز یو وفات شو او بیا بلم وفات شو، غندل لالا پرون وفات شو او بل دغه د سوته ویل کېږي مثل خان لالا او غندل لالا دواړه خدای پاک دی وبخي. الله دې مغفرت نصیب کړي، الله دې د آخرت خوشاله نصیب کړي. او پرون نابل او د سعدالدین خان بی بی وفات شو کور والا په میرا کې، الله دې غم وبخي، الله دې مغفرت نصیب کړي. او د مرتضی میا صاحب وفات شو د باندې، الله دې وبخي، الله دې وارثانو له صبر ورکړي. او د قطب الخير د کندي د شانو کاکا زوی جهانگیر وفات شو، الله دې وبخي، الله دې مغفرت نصیب کړي. بعضې ملګرو دعاګانې غوښتې دي، الله د ټولو دعاګانې قبول کړي. او چې دا څومره مړي شوي دي خدای ته وبخي، ته وارثانو له صبر ورکړي، د نورو غمونو نه الله په امن کې وساتي. او زموږ د جومات ته د ډېر لرې لرې ځای نه مېلمانه راځي، الله په یو یو قدم ولا اجر ورکړي، برکتونو خوشاله ورکړي. او د دې محلي خلک او د کلي خلک چې د هغوی کوم خدمت کوي، الله د هغې اجرونه برکتونه په دواړه جهانه ورکړي برحمتک یا